ښه نو انډیوالانو اوس راغلم دلته د پانوراما شتراسه ورته وایي دغه د اتریش سرحد ته نږدې زالزبورګ ته نږدې یا زالزبورګ ښار ته د اتریش نږدې یو ځای دی. دغه سړک چې دی همداسې راپورته شوی دی د دغې غرو سرو ته ډېر عالي او ډېر ښکلی دی. او دلته ګورئ چې موږ څومره لوړ راختلي یو، لاندې ځایونه خو ګورئ او دې خوا ته د غرونه ګورئ. دا ځای ډېر لوړ دی، دې خوا ته ګورئ په غرو یا هم واورې دي. نو دې سړک ته هم چې راځئ دلته د لاندې باید ټیکټ ورته وکړئ، 7 یورو شاوخوا ټیکټ دی. نو بیا به راځئ او کولی شي بیا وګرځئ پورته. نور 3-4 کیلومتره نور هم پورته خیجو. هغې ځای ویډیو به هم درته وکړم، مګر چې نن ورېځ ده ممکن همره ښکلې رانشي، خو بیا هم نو راسره اوسئ، د دې ښکلو ځایونو نندارې هم وکړئ. هغه لاندې نو دې خوا ته لاندې چې بیا ښکاري دا ټول د بایرن ایالت نور کلي او سیمې دي، نه پوهېږم چې نومونه به یې څه وي، خو بیخي ښکلې او ښایسته سیمې او کلي دي. د هماغه بغښتس ګارډن نه تقریبا تر دې ځایه پورې 20 دقیقې لاره به وي په موټر کې چې راځئ. نو که راتلی دا د نړۍ د ښکلو سرکونو او د سیل وړ ځایونو نه یو دی. دغسې ځای دی ډېر ښکلی، ډېر عالي. او هوا هم دا د اوس یخه شوه، مجبور جمپر واغوندو. جولای میاشتې نیمایي ده او دلته داسې یخ دی، ورسره غرو کې چې ګورئ واورې دي. نو په جرمني کې داسې ځایونه هم شته چې په اوړي کې مو ښه یخ پکې کېږي. نو که راغلی دغه پانوراما شتراسه مو یې ویره نه شي، دې ته خامخا راشئ او له لیدلو یې خوند واخلئ، پکې وګرځئ. د شاوخوا کې بیا داسې رستورانتونه هم شته، د کېناستلو ځایونه، غره ته د ختلو ځایونه، ګرځېدلو ځایونه، پارکینګونه، هر څه ډېر زیات دي. نو بیخي عالي ځای دی. بیخي د ما د ناروي مینه پرې ماته شوه، هغه کونیګ ځای چې مخکې ورغلي وو او دغه غرونه، دغه لارې دا بیخي هغو ته ورته دي. نو بیخي د ما باور نه کېږي چې جرمني کې به داسې ښکلي ځایونه وي. نو بس هیله ده بیا هم له موږ سره اوسئ، د پښتون ګرځندوی نورې ویډیوګانې هم وګورئ. دغه نو بیا دغه پانوراما شتراسه د بل طرف دی، د اتریش خواته چې ګورې بیا دغسې ځایونه وینې. نو سړک همداسې د غره په بغل کې تللی. زه به لږ وړاندې ورشم، دلته ممکن ښکاره نه شي، خو ډېر عجیب دیوال یې ورته راپورته کړی، هغه غوندې ښکاري، هغه تونل غوندې، خو تونل یا پل غوندې ځای د لاندې دی، سر یې سړک تیر دی، ډېر عجیب تیر دی. داسې موټرسایکل والا هم ګرځي، لاندې خو دا دي پسونه هم څري. دغه نو کلي او کورونه دي. والله دلته شپه نیم لیا خوند کوم، نور شی هم خو پرېږده. ډېر عالي ځای دی. دلته دا سړک
په داسې یو پله غوندې ځای باندې پرېږدئ، خو کاشکې چې دې ته هم یو د لیدلو نقطه وای چې سړي لیدلی شوی، خوند به یې کړی و. موټرسایکل والا خلک دا دي ډېر راځي ګرځي دلته. دا که هوا سمه وای او اسمان شین وای نو دلته به دا منظره تر دې هم ښکلې راغلې وه، خو بس همدا هم قبوله کوي او په دې هیله چې بیا تاسو ورته راشئ. په هغې ورځ هوا ښه وي، نه ګرمه وي ډېره او نه یخه. نن یو څه یخ دی نو موږ دا دي مجبور په دې ډول وګرځو. او هغه ځینې لرې سیمې د وریځ د کبله ښکاري نه، نو که وریځ نه وي هوا صافه وي دغه ځایونه به ډېر بیخي ښکلي ښکاري. نو سړی که ووایي د سویس او د ناروې د دواړو سره رقابت کولی شي دا سیمه ډېره ښکلې ده. هېڅ د سړي زړه نه کېږي چې د دې ځای نه ولاړ شي، باید ډېر وخت تېر کړي، زړه د سړي غواړي. همداسې د سړک په غاړه چې ګورئ پیاده لارې جوړه کړې ده د سړک څنګ ته، نو راځئ خلک همداسې پکې ګرځي. هلته وړاندې هم څو کسان ولاړ وو موټرسایکل والا. تاسو هم راتلی شئ دلته قدم وهلی شئ، ګرځېدی شئ. ممکن په نورو ورځو کې به بیروبار هم ډېر وي. نن یو سخت طوفان تېر شو، د هغو خاطره ښایي ډېر خلک نه وي اوس، ځکه باران و ډېر په شدت، او اوس هم باد دی. دلته ونو غږ به اورئ چې د باد یو عجیب غږ ورسره دی. دلته د لاندې اګر چې نشته، خو پورته چې ولاړ شي بیا باد دی. نو دغسې ښکلي ځایونه دي. بس د ما په تاسو لورېږي، راځئ ګورئ او د ویډیوګانو کې یې ګورئ. زه په تاسو ګورم، تاسو بیا خپله راځئ. که څوک په اروپا کې اوسي یا نورو لویدیځو هېوادونو کې چکر دپاره دې خواته راځي، او افغانستان کې هم چې خلک دي، بس زه هیله ورته لرم چې نصیب یې وشي، توان یې وشي چې دې ځای ته په چکر راشي د تورستانو ګرځندویانو په شکل. او بس خدای دې ټولو سره وکړي. نو دغسې کیسې دي. دلته د لاندې ډېرې ښې پیاده لارې هم ښکاري، یا په شاید د موټرسایکلو لپاره هم وي. او سړی راشي دې ځای کې نږدې چېرته هوټل ونیسي یا کمپینګ وکړي نو ډېر خوند به وکړي. موږ زړه و چې نن دلته کمپینګ وکړو په یو سیمه د شاوخوا سیمو کې، خو شپه باراني ده، وخت هم باران و، نو بیا هم مجبور شو بیا هوټل ته ولاړ شو، یا هوټل ونیسو. خو که سبا هوا ښه وه بیا به یو ځای د کمپینګ دپاره پیدا کړو، بیا به د هغې ویډیو هم در باندې وګورم د خیره. نو را سره اوسئ. دلته نو بیا داسې تپه ختلې ده، د تپې سر ته لار ختلې، او پانوراما غونډویګ لینګه 700 متر، یعنی پانوراما د منظره ده، د منظرې لاره ده چې ګرد پرې راتاویږي، شاوخوا ځایونه لیدلی شي. 200 متره اوږدوالی دی د دې لارې. نو راځئ چې ور وخیږو. د دې نه به خامخا دواړې خواوې ډېرې ښې ښکاري. او چرچریو غږونه باد ډېره وخت انډیوالان هم رهي دي، عکسونه مکسونه اخلي. لمر شو بیرته. دا دی مخکې هغه طوفان، او اوس بیا دا هوا عجیبه ده. خو راځئ پورته ولاړ شو چې څه کیسې دي.
دغه پانوراما جاده ده چې د دغه غره په سر داسې راتاو شوې، ورته وګورئ چې پانوراما ولې ورته ویایي. د دغه ښي لاس نه چې داسې دغه غرونه شروع دي، دې خواته د اتریش غرونه او همداسې غځېدلي تقریبا د یوې دایرې په شان د دغو غره نه راتاو دي، دغه سیمې، د غونډۍ، د کلي. نو په دې خاطره زښت هم ښکلي ښکاري او هم ډېر خلک جذبوي. نو بیخي په لیدلو ارزي. لاندې هغه رود دی او سرک دی، کورونه دي. دې خواته دغه فارم دی په همدغه غونډۍ کې خپله، او دغه زایلبان یا کیبل کار هم شته. نو دا هم د نږدې نه در وښیم. دلته د خلکو غواوې دي څریږي، ممکن د غږ یې اورئ. دې خواته اوس لمر راغی د جرمني خواته، نو د غرب خواته لمر لویږي، مازدیګر دی. هغې خواته ممکن وړاندې ځایونه ښه ښکاره نه شي تصویر یې، خو دغه لنډې ساحې دلته وګورئ او ننداره یې وکړئ. ډېره ښکلې او عالي ساحه ده، ډېره ښکلې منظره ده او ډېر ښه خوند کوه. په دې سر باندې دلته دا د یو صلیب هم درولی، د دوی د مذهبي روایاتو په اساس عیسی علیه السلام، اگر چې موږ هم دغه روایت لرو. د هغې مجسمه یې دلته درولی د غونډۍ په سر. نو هغسې همدغه شنه غونډۍ یا غرونه غځېدلي، سړی هلته ختلی هم شي. نو دغو وچو ککړو کمرو تر بیخه پورې بیا به هغلته ختل نو سخت وي، او یوازې غره ختونکي ممکن وخیجي یا اجازه ولري، ځکه چې غر داسې ډېر توند دی او سخت دی.
ورځ په ډېرو ماجراو کې تېره شوه، ډېرو عجیبو ځایو ته ولاړو. نو اوس هوټل ته روان یو، خو په لار کې دلته راوګرځېدو، یو کلی دی د بایرن، داسې یو وړ ښارګوټی غوندې. دلته یو رستوران دی، په دې کې د زیلان په نوم د موږ د وطندارانو دی، د هرات دي دا خلک. دې ته راغلو چې دا ډوډۍ موډۍ پکې وخورو، بیا به د خیره سره هوټل ته ځو. هوټل د موږ همدې ځای نه 10 دقیقې وړاندې دی. نو بیا د سبا په خیر نور ځایو ته ځو. تاسو خو ښه یې که نه؟ ډوډۍ موډۍ مزه کوم؟